درنو دوستانو سلامونه. غواړم چې تاسو ته د لومړنیو روغتیایي مرستو په اړه باندې یو څه معلومات در وړاندې کړم په دې کې چې د پام وړ مو وګرځېږي او ترېنه ګټه پورته کوي. لومړنۍ روغتیایي مرستې عبارت له هغو مرستو څخه دي چې د یوې حادثې د رامنځته کېدو وروسته د هغه کس په واسطه چې نه ډاکټر وي او نه د طبابت د کومې بلې ریښتې کارکوونکی وي ترسره کېږي. موخه یې دا ده چې روغتون ته تر رسولو د ناروغ د وضعیت د خرابېدو مخه ونیول شي او ټول خطرونه او ناراحتۍ چې د ناروغ د مړینې یا حالت د خرابېدو لامل ګرځېدلی شي کم شي. لکه څنګه چې ټول پوهیږئ حادثه ډېره پراخه لمن لري او کیدای شي چې د کار په ځای کې کور، بازار، کوڅه، سړک او نورو ځایونو کې پیښ شي. نو په همدې خاطر د دې مرستو زده کړه د ټولنې هر وګړي ته حتمي او ضروري بلل کېږي. هغه څوک چې لومړنۍ مرستې ترسره کوي باید لاندې ځانګړتیاوې ولري. اول، ورخطا نشي او سړه سینه ولري. دویم، کوښښ وکړي چې ناروغي یا صحي خطر تشخیص کړي. دریم، ځان ته ضرر ونه رسوي. څلورم، د ناروغ باور په لاس راوړي. پنځم، د ستونزې ځای پیدا کړي پرته له دې چې ناروغ ته تاوان ورسوي. شپږم، د خرابو حالاتو په لیدو سره خپل جرأت له لاسه ورنه کړي. اووم، باور ولري چې کوم کار چې ترسره کوي سمې ترسره کوي. مننه له پاملرنې څخه.